بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاسراء آیت نمبر 65. سورة اسراء نمبر آیت 66. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك. دې آیاتونو مناسبت په دې ځای کې هغه دا د سیمو تسویل او په دې صورت کې الله تعالی د خپل الوهیت، ربوبیت او د خپل تصرف د قدرت کامله بیان کوي، د هغې دلایل بیانوي. نو اوس بیرته هغه اصلي موضوع ته چې هغه د الله تعالی د قدرت او د تصرف دلایل دي، د هغې بحث ته بیرته رجوع وسوه. ربکم الذي یزجي لکم الفلک، د تاسې رب الذي هغه ذات ده، یزجي لکم الفلک روانوي لپاره د تاسې الفلک بیړۍ یا بیړیګانې فی البحر په سمندر کې لتبتغوا من فضله تر څو تاسې طلب وکئ من فضله د الله تعالی فضل، د الله تعالی احسان. پروردگار شما آن است که روان میکند برای شما کشتی را یا کشتی ها را در بحر تا شما طلب بکنید از فضل الهی. انه کان بكم رحیما، یقینا د الله تعالی د په تاسې باندې مهربانه. یزجی دا باب د افعال ده، ازجا یزجی ازجاء فهو مزجن والمفعول منه مزجن. ای روان کردن رمیگا، روانولو توای، خو هغه چې ته یو شی ډیر په نرمی باندې روان کې، په ډیر نرمی او په کلاره سي روان کې، دې ته ازجا یزجی وایي. مجرد زجا یزجو، زجا یزجو روانیدل، روان شدن لازمی ده. ازجا یزجی روانول. دا په سورت یوسف کې مون ویلیو وجئنا ببضاعة مزجاة. ادي یوسف علیہ السلام ورونو وویل وای موږ راتلل کړي دي په بضاعة په سرمایه په پیسو، مزجاة معنا ناچیزه. ادي چې کومې روپۍ راوړې وې، هغه روپو ته ځکه مزجات وویل چې هغه روپۍ چې دوی پاچا ته پیش کولې هغه خو لږې روپۍ وې، نو له شاید داسې پستې خبرې مو ورسره کولې چې پاچا صاحب دا روپۍ ډېرې کمې دي، دا پیسې هم داسې ناچیزې دي، کمزورې دي، په موږ ته دا غنم لږ ډېر راکړه، غله دانه ډېره راکړه. نو یو شی چې داسې په نرمي باندې بوځې، دې ته ازجا یزجي ازجا وایي چې په زور دې نه یې روان کړی، په نرمي باندې چې دې روان کړی. دا بیړۍ سیم په اوبو کې روانه وي، کشتۍ سیم په اوبو کې روانه وي، ډېره په نرمي سره روانه وي. الله وایي دا ما داسې په نرمي باندې درته روانه کړي. ربکم د تاسې رب هغه ذات ده، یزجي روانوي، روان میکند په نرمی سره،
لکم لپاره د تاسو، د لام لپاره د انتفاع ده، لنفعکم د تاسو د نفع لپاره، د تاسو د فایدو لپاره. الفلک فلک دا بیړۍ ته وایي، بیا دا مفرد هم په همدې وزن راځي، جمع هم په همدې وزن راځي. اردوش به مې یک وزن میایه. نو داسې ویلی سي چې تاسې رب هغه ذات ته چې روانوي تاسو ته بیړیګانې کشتیها را، تاسې رب هغه ذات ته چې روانوي تاسې ته بیړۍ، دواړه ویلی سي. فی البحر په سمندر کې الله د بیړیګانې ولې تاسې ته روانوي، لتبتغو تر څو تاسې طلب وکئ، من فضله د الله تعالی فضل، د الله تعالی احسان طلب کوي. له دې فضل نه تجارت مراد ده، حلال کسب و کار مراد ده، حلاله ګټه مراد ده. په قرآن کې په احادیثو کې حلال کاروبار ته فضل وایي. په سورت جمعه کې به انشاءالله راسي. فاذا قضیت الصلاة کله چې د لمونځ خلاص سي، فانتشروا فی الارض په ځمکه کې خوارو واره شئ، وابتغوا او طلب وکئ، وابتغوا طلب وکئ من فضله د الله تعالی د فضل نه. یو دکان ته لاړ سي، بل ټکسي ته لاړ سي، بل دیاړي ته لاړ سي، بل دفتر ته لاړ سي، مزدوري وکړي. دا حلال کسب و کار دا د الله تعالی لوی فضل دی چې الله په چا باندې کړی. هسې به سړی پښه په پښه نه اړوي، ورته پروت دی بس سارو بېګا چایونه خوره، په کور کې لانجې جوړې کړي، جنجال یې جګړې، کله ماشومان وږه، کله پلار ته غوسې کوي، کله مور ته غوسې کوي، کله ښځې ته بد ورد وایي. دا سړیتوب نه ده. سړیتوب دا ده چې څنګه فارغ شوې او ذاتي ووځه، بس ټکسي، ریړه، ټانګه، دفتر، دکان، دې ته مه ګورې چې سپین ږیری یم، نوجوان یم، ملا یم، دا کارونه به نه کوي. ټول صحابه، لوی لوی صحابه و. عبدالرحمن ابن عوف، عثمان التنو، عبدالرحمن ابن عوف چې مدینې منورې ته لاړ، نبی علیه الصلاة والسلام له سعد ابن ربیع سره ورور کو، هغه انصاري و، ډېر مالدار و، هغه د مدینې اصلي باشنده و. عبدالرحمن ابن عوف ورسره ورور کو. سعد ابن ربیع ورته ویل زه ډېر مالدار یم، راځه چې د اعمال تقسیم کړو، نیمه دې ما نیمه دې تا، ته خو ما ورور شوې او د ما دوه بیبیانې دي، دا زه به دواړه طلاقې کړم چې عدت یې پوره شو، کومه یوه چې تا خوښه شو هغه به ته نکاح کړې، بله به زه نکاح کړم، دا خو ته یې ما ورور شوې. عبدالرحمن ابن عوف هم غیرتي سړی و، سعد ابن ربیع که غیرتي و، خو دی هم غیرتي و. هغه ورته ویل الله تعالی دې په مال دولت کې برکت واچوه، الله دې په اهل کې برکت واچوه، ما ته بازار وښیه. بازار یې ور وښودل، شیدې، ماسته، پنیر، دا یې بازار ته یوړل. بس تلو راتو هفته نه وه تېره سوي چې پیسې یې وګټلې، واده یې وکړو. نبی علیه صلات وسلام ته راغی، په کپړو باندې د خوشبویي آثار ښکارېږي. وایي محیم، وایي دا څه شی دی؟ وایي یا رسول الله تزوجتو، دا خو مې نکاح کړي. وایي څونه مهر دې ورکړو؟ څومره؟ وایي وزن نواتن، د کجوري په اندازه سونا مې ورکړه، د کجوري د وزن په اندازه. وایي ولیمه وکړه، اولم ولیمه وکړه ولو بشاتن، اگر که یو ګډ هم وي. مطلب مې دا و چې صحابه و هم مزدوري خواري کوله. مزدوري خواري دا شرم نه ده، دا کمال ده، دا فضیلت ده، دې ته الله فضل ویلی ده. امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد د ډېر تصانیف یې کړي. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب چې دومره مشهور شوی، دا امام محمد صاحب تصنیفات پکې کړي. هغه ته چا ویل وایي په هر شي کې د تصنیف وکړو، په زهد کې د تصنیف نه ده کړی، په بزرګي کې، په تقوا او په زهد کې د کتاب نه ده لیکلی. وایي ولې لیکلی مې ده کان؟ وایي کله دې لیکلی؟ وایي کتاب الکسب، د کسب و کار کتاب مې لیکلی، د مزدوري د خواري کتاب مې لیکلی، هغه کې مې بیان کړی. اصلي بزرګي خو دغه ده چې حلال وخورې، حلال واغوندې، حلال وچښې، په حلالو کې پرېوځې، په حلالو کې ویده سې، کور دې حلال، دغه اصلي بزرګي ده. دا نفلونه، دا نفلي روزې او دا تهجد، دا د بزرګي رنګ و روغن ده. یو بلډینګ وي، 4 دیوالونه چت وي، یو یې بیا رنګ و روغن وي. اصلي بلډینګ د تقوا هغه حلال کسب و کار ده، هغه مزدوري و خواري ده. هغه نفلونه روزې هغه بیا رنګ و روغن دي. نو مزدوریانې کوي، دا فضل ده. پس له لمانځونه به سړی عبادت ته وځي. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، داسې نه دي چې اذا قضیت الصلاة فاذهبوا الى البيت وناموا، کور ته لاړ شئ ویده سئ، او کلو واشربو، او یا کور ته لاړ شئ وخورئ وچښئ. نه، بازار کې خواره واره سئ. نو دلته هم فضل ورته ویلی. دې ځای ته ښه سوچ کوئ، دا ډېر لوی کار ده. عزتمندو، زکات له
حلال مال نه ورکیږي. حج ته سړی په حلال مال ځي، د بچیانو نفقه په حلال مال پیدا کیږي، مور او پلار سره نیکي په حلال مال کیږي، گاونډي ته په حلال مال، جماعت په حلال مال جوړیږي، مدرسه په حلال مال جوړیږي، مجاهد ته حلال مال ورکیږي، وسله په حلال. ټول د مال دولت صفت خو درته شروع کوم، تاسو به وایئ چې دا موږ خوش وختونه ضایع کړي، بالکل هم ضایع کړي. حلال روزي وګټئ، مزدوري وکړئ، خواري وکړئ. وایي لتبتغوا تر څو تاسو طلب وکړئ من فضله د الله تعالی فضل، انه یقینا د الله تعالی چې ده کان بکم دا د په تاسې باندې رحیما ډېر مهربانه. وګوره د ژوند آلات او اسباب درته برابر کړي دي. و اذا مسکم د بنده د انسان یو ناشکري ذکر کوي. ټول کارونه الله کړي دي، چې تکلیف راسي بیا غیر الله ته چغې وروږي. موږ الله پیدا کړي یو، الله روزي را کوي، الله مړ کوي، الله بچان را کوي، الله لورګانې را کوي. بیا چې یو تکلیف راسي بیا غیر الله ته چغې وروږي، او بیا چې لوی تکلیف راسي بیا بیرته الله ته چغې وروږي. او مشرکانو به په دې وړو وړو کارو کې د خپلو خدایانو ته چغې ورولې، لات و منات و عزا او دې بلاګانو ته. چې کله به سمندر کې بیړۍ غر کېدله بیا به الله ته چغې والې، یا الله خیر کې، یا الله خیر کې. چې چا بوتل سیواله که خو دلته مو څنګه لات و منات و عزا دې ته غږ وکړي، وایي نن هغه دلته کار نه کوي، هغه واړو واړو کارونه کوي. الله وایي دې ته ګوره، دې ناشکر انسان ته ګوره، هغه هېڅ هم نسي کولی، هر څه الله کوي. وإذا مسکم او کله چې ورسیږي تاسو ته الضر ضرر تکلیف فی البحر په سمندر کې، په بحر کې یعنی بیړۍ په غر کوی دوسی، وقتی که برسد به شما ضرر تکلیف در مابین بحر ضل ورکشی گم میشه من اغه خدایان تدعون کم سے تاسی را بلل گم میشود آن خداها که شما را دعوت می کردن الا ایاهو مگر صرف الله تعالی. یو الله بیا په یادی په لو سختی کې بیا هغه هیر شي. فلما نجاکم کله چې الله تعالی تاسو ته نجات درکړي الی البر وچته، وقتی که الله شما را نجات بته به خشکه، اعرضتم بیا مخ واړوئ، بیا اعراض وکئ، انکار وکئ له توحیدنه. وکان الانسان کفورا او دا انسان کفورا ناشکره، دا ډیر ناشکره ده. ته ورته وګوره هر څه الله درکوي او بیا سوالونه له غیر الله نه کوي. هغه هم چې بیا لوی تکلیف راسي بیرته الله ته منډې کوي، وایي دلته اوس هغه نور خدایان کار نه کوي. نجاکم نجا ینجي تنجیه فهو منجن نجات ورکول، نجا ینجو نجاتا په خپله خلاصېدل، فهو ناجن دای مجرد سو. او نجا ینجي تنجیه بل چاته نجات ورکول، باب تفعیل سو، باب افعال هم دغه معنا لري. انجا ینجي انجا هغه بل ته نجات ورکول. نو کله چې الله تاسو ته نجات درکړي الی البر وچته، اعرضتم تاسو بیا اعراض وکئ، مخ واړوئ. اعرض یعرض اعراضا مخ اړول، رو ګردانیدل. او دا انسان کفورا ناشکر، کفر یکفر کفرا دا له الله نه انکار تم وای، او کفر یکفر کفورا کفورا دا ناشکری تم وای. اف امنتم الله تعالی وای ښا په سمندر کې یو الله را بلل چې نجات درکو، بیرته غیر الله ته سوالونه کوي. تاسې دا ویره نه لرئ چې الله به بیرته سمندر ته بوځي، بیا به همداسې په بیړۍ کې سواره شي، او دا ځل به داسې طوفان سیلۍ در باندې راولي چې هر څه به در ګډوډ کړي، در مات کړي. اف امنتم آیا تاسې له دې نه په امن و په امان کې یئ؟ آیا شما ازید در امن و امان هستین؟ ان یخسف بکم چې الله تعالی به ډوبول وکړي په تاسو باندې جانب البر یو طرف دی وچی. خسفه یخسفو باب ضربه ده. خسفه یخسفو په ځمکه باندې یو څوک دننه کول، به زمین گور کردن، گور شدن. او غرقه یغرقو په اوبو کې ډوبېدل. آیا تاسو احساس د امان کوئ؟ آیا شما احساس امان میکنید از این که یخسف بکم الله تعالی به زمین گور کردن بکند شما را جانب البر په یو طرف دی وچی کې، که الله تعالی به تاسو په ځمکه ډوب کې په یو طرف دی ځمکې کې. او یرسل علیکم یا به الله تعالی راولیږي په تاسو باندې حاصبا سخت سیلۍ طوفان. حاصب دا وایي هغه سیلۍ ته وایي چې هغه شګې بادوي له ځان سره،
هغه طوفان ته وایي چې هغه شګې کاڼي له ځان سره بادوي، ځکه وایي دا ماخوذ ده له حسبانه. حسبا دا شګو ته وایي، داسې سلۍ چې شګې بادوي، کاغذونه ماغذونه خس مس نه، هغه خو معمولي سلۍ هم پورته کوي، چې شګې او کاڼي له ځان سره پورته کړي، داسې سلۍ ته حاسب وایي. ثم لا تجدو، بیا به تاسې نه مومئ لکم خپل ځان لره وکیلا، وکیل کارساز، بیا به هیڅ کارساز نه ویني په دې سمندر کې، په دې وچه باندې. ام امنتم، او که تاسې احساس د امان کوئ، ان یعیدکم، چې الله به تاسې بیرته واپس کړي، فیه په دې سمندر کې، تارتن اخرى، بل ځلي، دیګه بار، کرت دیګه، تارتن په معنا د کرتن، اخرى په معنا د بل. فیرسل علیکم، الله به راولېږي په تاسې باندې قاصفا ماتونکی باد. قاصف صيغه د اسم فاعل ده، لقصف يقصف قصفا، دا ماتولو ته وایي. کله چې تیزه سلۍ راسي او دا هر څه یو له بل سره ووږي، دا بورډونه هم راچپه کړي، دا دروازې هم سره ماتې کړي، کړکۍ هم مات کړي، ګډوډي جوړه کړي. په ډېرو ځایو کې خو دا کورونه بلډینګونه دا هم پسې والوځوي، داسې هوا ته قاصف وایي. الله راولېږي په تاسې باندې ماتونکی، من الریح د سلۍ نه د طوفان، فیغرقکم، بیا به الله غرق کړي، بما په سبب د دې کفرتم چې تاسې کفر کړی وو. ثم لا تجدو لکم علینا به تبیعا، بیا به نه مومئ تاسو خپل ځان لره علینا د موږ مقابله کې، به په دې تبا کولو سره، تبیعا کوم پوښتونکی، کدام پرسیدني، پرسش کنندني. تاسې ګورئ تبیع هغو چا ته وایي چې د چا په چا باندې حق وي، یا څوک د چا لپاره ملامت چې دی ورسې پوښتنه وکړي. لکه مثال ته د ما بچی یا زوی یا وړکی چړي ووهې، هغه ما ته شکایت وکړي، زه روان سم، ته راځه چا وهلی یې، زه تبیع سوم، د دې پوښتنه مې وکړه، د دې پرسش مې وکړو، دې ته تبیع وایي. له تبعه یتبعونه ده چې چا پسې سي. یا مثلا د ما په یو چا باندې قرضه نه راکوي، یو کال تیر سي، بل کال، اخر ورسم دروازه وټکوم، والکه قرض راوړه کانو، دې ته تبیع وایي، ځکه د خپل حق پوښتنه مې وکړه، د خپل مال پوښتنه مې وکړه، دې ته تبیع وایي. پوښتونکی، پرسش کننده. الله وایي که زه تاسې په سمندر کې غرق کم، بیا تاسې څوک نشته چې تاسې لپاره له ما نه پوښتنه وکړي چې دا ولې غرق شو. له الله نه څوک پوښتنه نه کوي او نه چا قدرت کی. دا موږ تاسې اوس دلته یو ناروغ بیمار سي او مړ کېږي، موږ وایو یا الله خیر کې، یا الله خیر کې، یا الله خیر کې، الله تعالی یې مړ کوي. الله تعالی سره نور حساب نه کوو، بس له الله نه خیر غواړو، او سره دې چې مریض کړی یم الله ده، مړ کوي یم الله، خیر به هم له الله غواړو. بالکل له الله نه پوښتنه نه کېږي. ثم لا تجدو، بیا به تاسې نه مومئ لکم خپل ځان لره علینا د موږ مقابله کې، به په دې هلاکت د تاسو سره، تبیعا کوم پوښتونکی، کوم کدام پرسش کنندني چې هغه په موږ پسې راسي او د تاسې پوښتنه له موږ نه وکړي. د دې آیاتونو حاصل دا سو چې په دې عالم کې، په دې ځمکو او اسمانو په دې کې د موږ په ځان او په خیر او په شر کې بل څوک متصرف نشته ده، الله داسې موږ کې تصرف لري. که چېرته موږ ته الله نجات هم راکوي له مصیبت او له تکلیف نه، دا هم د الله کار ده. نو موږ باید ټول خپل راز و نیاز، سوالونه، حاجتونه دا له الله نه وغواړو. له الله نه سوا له غیر الله له دې نه باید نه سوالونه وکړو، نه هغې ته تمه وکړو. دا د هغه حقیقي توحید ده، دا هغه واقعا د یو الله عبادت ده. یو خو په هغه اسبابو نه لاندې ده، لکه ته ډاکټر ته ورځې ما ته دوایي راکړه چې الله تعالی ما روغ کړي، دا شته ده. یو طالب ته وایي ته ورسه ما ته اوبه راوړه زه یې وچښم، دا خو د اسبابو ما تحت سوال کول دي. له اسبابو په محوطه کې، په عالم د اسبابو کې یو له بل نه سوال کول، دا باک نه لري، په دې کې څه مشکل نشته. ما ته دعا وکړه چې الله تعالی دې ما کار جوړ کړي، په دې کې څه مشکل نشته. خو دلته به دې اعتماد په الله یې چې کار الله کوي. ډاکټر صاحب ته به دوا راکړې، کار الله کوي. بزرګه مور او پلار ته به راته دعا وکړې، بیا به اعتماد په الله لري. داسې به نه وایي چې دا سړی کار کوي، سړی کار نشي کولی. که هر څو نسي هغه بیرته الله ته محتاج ده، کارونه الله کوي. دا بندگان دا سبب دی یو شي کېدی سي، یو په دا محوطه د اسبابو کې موږ یو له بل نه سوال کولی شو، خو له اسبابو نه بره له غیر الله نه بیا سوال نشو کولی. اوس مثال داسې یو چا ته ویلی چې ډاکټر صاحب بچیان مې نسته، دوایي راکړه چې الله بچیان راکړي.
دې سوال کې څه مشکل نشته. یا مثلا مور و پلار ته وایي بچیان مې نشته، تاسې دعا راته وکړئ چې الله ما ته بچیان راکړي، دې کې څه مشکل نشته، ځکه دوایم سبب ده او دعام سبب ده، کار الله کوي. او چې داسې ورته وایي چې ته ما ته بچیان راکړه ډاکټر صاحبه، ته ما ته لور راکړه، ته ما ته زوی راکړه، دا سوال سم شرک د کفر د لیدي چې به سړی ځان ساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې. یا الله له بدعاتو له خرافاتو له شرکیاتو نه خپل حفظ و امان کې وساتې. په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړې. ظاهري باطني ټولو بیماریو ته صحت عافیت نصیب کړې. د چا څه قسم مشکلات یا الله تعالی د خپلو خزانو نه مشکل حل کړي. موږ یو ملګری د هغه دعاګانې غوښتلې، دعا ورته وکړه الله تعالی د مشکلات حل کړي. کورنی مشکلات دي، کاروبار مشکلات دي، الله دې په کور کې اتحاد او اتفاق واچوي. کاروبار دې الله تعالی د شریعت مطابق صحیح کاروبار ورته برابر کړي. وصلی الله تعالی علیه